په خوست ښار کې د ټکسي موټرونو د رنګ لړۍ د ټکسي موټرونو د رنګ پروسه چې څه باندې یوه میاشت وړاندې په خوست ښار کې پیل شوې. هدف یې د ټکسي د موټرونو لپاره مشخص رنګ خلکو ته آسانتیا او د جرایمو کمښت یاد شوی. عوامو لپاره ګټه دغه ده چې هغه په هر ځای کې دغسې رنګ معلوم شو چې دا د ټکسي رنګ ده. دې لپاره چې هغه څوک چې غواړي چې په ټکسي کې ضرورت وي ټکسي لپاره غوښتنه ترې نه وکړي چې زه دې مسیر ته سم عوامو ته یې بیخي ډېره ګټه ده ستونزه به نه وي ورته. په همدې حال کې د رنګ شرکت د چارواکو په وینا د خوست ولایت مناسبې هوا او د خلکو لیوالتیا ته په کتو د زون په کچه د ټکسیو د رنګ څانګه پرانیستل شوه. دلته د زون په سطحه پکتیا، پکتیکا، غزني او همدارنګه لوګر ولایت، خوست ولایت دلته دا زون پورې مربوط دي. نو بیا موږ سره تر دې چې زون پکتیا دی ولې دلته ژمی وي سړه وي هوا موږ بیا خوست انتخاب کړل ځکه خوست کې ژمی چې د هغه معتدل وي او د رنګ لپاره ګرم موسم پکار یعنی دغه ډېره ګرمي هم مشکل پېښوي او ډېره یخ هم مشکل پېښوي. دغه میاشت چې دا دغه یو څه د موټرو لپاره هغه موږ رنګ چې کومه دی که لمر ته پاتې شي خرابوي. ورته مهال موټر چلوونکي د یادې څانګې په پرانیستلو خوښي څرګندوي او د چارواکو څخه غوښتنه کوي تر څو د رنګ کیفیت لوړ او په قیمتونو کې کموالي راولي. موږ ډېر خوشحال یو والا دومره خوشحال یو چې موږ د تکلیف ډېر رفع شوی دی. موټر دلته استار ویر کورې ولو موټر ورته ودرول لوټ شه خپل کور ته تلیفونه ته وکړي چې موټر ته راشه موټر د رنګ شوی دی. موږ ډېر خوشحال یو. سهولت ده چې موټر مو نوي شول او مثال کوبل ته چې موږ موټر بیا یې په نسبت دلته ښه یو په خپل کیر کې ارام و چې کله ځان ګرته وایي بس ورشه کوبل ته خو کرایه لګي تیل مصرفي نه دی اینه دا زه ډېر ښه دی موږ پوره د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې باید د رنګ کیفیت ښه شي. بل د حکمت چې د خال ډېر غریبون دي داسې وایي چې د حکمت کله کې ګزاره ورسره وشي. دا یادولو وړ ده چې د ټکسیو د رنګ لړۍ نږدې یو کال وړاندې د کابل په شمول د هیواد په لویو ښارونو کې پیل شوې وه.